د یخنۍ په موسم کې هر یو انسان مالټه خوري، خو مالټه خوړل د ماشومانو دپاره څنګه ده او غټو دپاره څنګه ده د یخنۍ په موسم کې. او که چیرې یو انسان مالټه خوري نو په نهره باندې چې مالټه وخوړلی شي هغه ته فایده ډېره ورکوي، او که په ماړه خېټه باندې. او بل دا چې کومې داسې فایدې دي انسان ته چې هغه مالټه خوړل ورکوي. ټولو نه اول که چیرې ماشوم د یو کال نه غټ وي یا غټ انسانان وي هغه ته چست انفیکشن، فلو، نزله، زکام یا د سینې خرابي یا نور څه قسمه خرابي هغه ته شوي وي نو په هغې دوران کې هغه مالټه هم خوړلی شي، خو په شرط د دې چې په وروستو به اوبه ونه څښي. که چیرې ماشوم د یو کال نه غټ وي هغه ته هم تاسو مالټه ورکولی شي، خو په هغې کې دننه چې کوم هډوکي دي هغه به تاسو ترې وباسئ. او غټ انسانان هم ډیلی بیسز باندې مالټه خوړلی شي. او که چیرې چاته شوګر وي نو هغه د ورځې 2 مالټې خوړلی شي چې هغه شوګر کنټرول کوي بلکې هغه شوګر زیاتوي نه. او که چیرې یو انسان مالټه خوري نو چې مالټه څومره په نهره باندې وخوړلی شي هومره فایده هغه ته زیاته ورکوي. که چیرې تاسو مالټه خورئ یا د مالټې جوس کې نو تاسو سهار چای نه مخکې څښلی شي یا د مازدیګر تاسو څښلی شي، یعنې د ماښام روټۍ نه مخکې. په نهره باندې انسان ته مالټه خوړل او د هغې جوس څښل ډېره زیاته فایده ورکوي. او کله هم چې انسان مالټه خوري نو د مالټې دغه فایدې دي چې په هغې کې ډېر زیات مقدار سره ویټامین سي وي چې دا د انسان څرمنې ته فایده ورکوي. د ژمي په موسم کې د انسان څرمن خشک کېدو او خرابېدو طرف ته روانه شي. او کله هم چې انسان مالټه خوري نو په مالټه کې ویټامین سي په زیات مقدار باندې ده چې دا د انسان څرمن د خشکۍ او د خرابېدو نه بچ کوي. د مالټې خوړلو سره د انسان په صحت کې کم کولیجن پروټین چې ورته ویلی شي د هغې پیداوار هم زیاتېږي چې د هغې په برکت سره د انسان څرمن روغه پاتې کیدی شي. او په مالټه کې انټي اوکسیډنټ هم شته دی چې انسان د هغو کیمیکل نه بچ کوي کم کیمیکل چې د انسان صحت دپاره نقصاني وي لکه فری ریډیکل. په مالټه کې فایبر هم دی او فایبر انسان یو د قبض نه بچ کوي بل د انسان په کولمو کې هغه بکټریا هغه جراثیم زیاتوي کم چې انسان صحت ته فایده ورکوي. کله چې هغه جراثیم هغه بکټریا زیاته شي نو د انسان په وجود کې هغه طاقت زیاتېږي کم ته چې امیونټي ویلی شي، کم چې د انسان په صحت کې د بیمارو خلاف جګړه کوي او انسان د بیمارو نه بچ کوي. مالټه کې ویټامین او منرل هم موجود دي لکه ویټامین ای چې دا د انسان د سترګو د صحت لپاره هم بهترین څیز دی. او که چیرې یو انسان یا ماشوم ته څه انفیکشن شوي وي نو هغه انفیکشن سره دا ویټامین ای جګړه کوي او د انسان صحت محفوظ ساتي. په دې کې کیلشیم او پوټاشیم هم دي چې دا هډوکو دپاره ډېر بهترین څیز دی. که چیرې یو انسان پی څکي او د هغې پی د وجې نه د انسان خېټه خرابېږي یعنې د هغه په وجود کې د لیکټیز انزایم کمی وي چې د هغه د وجې نه د هغه خېټه بار بار خرابېږي نو مالټه خوړل د هغې په وجود کې کیلشیم پوره کوي. د مالټې خوړلو د وجې د هغه خېټه محفوظ پاتې کیدی شي. همدغه شان میډیکل اویرنس دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه. الله حافظ.